ولسي جرګې بالاخره د ولسمشر غني په اړه خپله خولو خلاصه کړله. ولسي جرګه ولې د کابینې ځینو غړو ته رایه نه ورکوي؟ ولسي جرګې تازه څه ویلي دي، څه پلان لري؟ دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسي جرګه وایي د نوې کابینې په فساد ککړ او تکراري څیرو ته رایه نه ورکوو. ولسي جرګه د حکومت لوري د نوې کابینې پر یو شمېر غړو نیوکې لري او وایي چې ځینې په فساد ککړ دي او همدارا ځینې تکراري څیرې دي چې دوی به ورته رایه ورنه کړي. د ولسي جرګې نایب میرزا محمد کټوازی وایي چې د نوې کابینې یو شمېر غړي د فساد دوسیې لري او دوی به ونشي کولی چې د ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي. ولسي جرګه له ولسمشر غني څخه غواړي چې د نوې کابینې په ټاکلو کې تجربه، وړتیا او تخصص په پام کې ونیول شي او د تیرو ناکامو څیرو له معرفي کولو څخه دې ډډه وکړي. بل لور ته بیا د ولسمشر غني ویان مرستیال دواخان مینافال وایي چې نوې کابینه د وړتیاو له مخې غوره شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د باور رایې اخیستنو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. یادولو وړ ده چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت نوي سرپرست وزیر محمود کرزي باندې خلک ډیر نیوکې لري او وایي چې د کابل بانک په قضیه کې د هغه دوسیه په لویه سرنوالۍ کې پرته ده. همداراز په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي جاوید صافي بیا د افغانستان بانک سرپرست رئیس اجمل احمدي باندې نیوکې کړې وي او ویلي وو چې یو ځل مخکې هم ولسي جرګې هغه سلبي صلاحیت کړی وو. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت، د لوی الله په امان.